سلامونه ملګرو. الله دې وکړي چې ټول به روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، نن غواړم چې زه تاسو ته د بې سرپرسته ماشومانو په اړه باندې یا د 18 کالو عمر نه چې کم ماشومان دي هغو په اړه باندې تاسو ته معلومات درکړم. دلته په فرانسه کې څوک بې سرپرسته ماشوم ګڼلی کېږي؟ هغه ماشوم چې د عمر د 18 کالو نه کم وي، هغه ماشوم چې د بغیر د مور او پلار دلته ژوند کوي، هغه ماشوم چې دلته بغیر د خپل خپلوانو چې څوک دلته قانوني حیثیت لري هغه د مسؤلیت نه بغیر دلته اوسیږي او ژوند کوي. په فرانسه کې دغسې ماشومانو لپاره یوه خاصه اداره جوړه شوې ده د ASE په نوم باندې، چې کومه اداره به دغسې ماشومانو د ساتنې، روزنې، د زده کړې ټول اداري کارونو مسؤلیت په غاړه باندې لري. هر کله چې داسې یو ماشوم دلته فرانسې ته ورسیږي، دغه اداره د دوی مسؤلیت په غاړه اخلي. ولې د مسؤلیت نه مخکې دوی د دغه ماشوم نه څه داسې پوښتنې کوي، یو ارزونې پروګرام لري تر څو دا ثابته کړي چې دغه ماشوم د 18 کالو نه کم عمر لري او دغه اداره د دوی مسؤلیت په غاړه باندې واخلي. د دغه ارزونه چې کوم دغه په څو ورځې وخت لري یا امکان لري چې څو اونۍ وخت هم واخلي. هر کله چې دغه ارزونه وشي او دا ثابته شي چې دغه ماشوم د 18 کال نه عمر کم دی، دغه اداره د دغه ماشوم مسؤلیت په غاړه باندې اخلي. دغه اداره دغه ماشوم ته استوګنځای ورکوي، د ټولې ساتنې، د زده کړو، دغه د ماشوم د ټول اداري کارونو مسؤلیت د ASE د ادارې په غاړه باندې. نو هر کله چې یو ماشوم دلته راشي او د عمر د 18 کالو نه کم وي، دغه ماشوم که ستاسو خپلوانو کې هر څوک تاسو کوشش وکړئ د ASE ادارې ته معرفي کړئ تر څو د دغه ماشوم مسؤلیت په غاړه باندې واخلي. مننه.